رمضان تیریږي مؤمنانو له جړا وري والله د دې رمضان په تیریدو سره به دا تخشیم جاړي د دیوالونه بم جاړي د قرانونه بم جاړي هغه قران چې 11 میاشتې پاغي دوړه پرته و هغه قران چې 11 میاشتې پاغي جالي جوړې شي هغه قران چې 11 میاشتې د موږ نور کو هغه خبره د الله چې 11 میاشتې ور سره زموږ تعلق نو دا یو سورې ور سره زموږ تعلق جوړ شو دا به ختم شي څنګه زموږ د قران سره صرف د یو مش نهایت زیات د یو مش تعلقي یو مش به راواخلو قاری په سیبم ودرېږو تلاوتونه به مو سرسری اسې ټیم بډ په والله د قران بجاړي د کتابچې بجاړي د تخچې بجاړي د مساجد بجاړي کدا دوی په خولې باندې نشي ویلي او خبرې نشي کوي نو زه د دوی زبانی حال په قال باندې ویم قسما بالله دا به دسې او دسې بجاړي دومره خفګان اظهار بکي چې د قیامت په ورځ به الله دا قران را پاسي او دا قران براشي د الله مخې ته وي شکایت بکي رسولان برا پاسي کی شکایت بکي وقال الرسول رسولان بوي قران کې الله وي يا رب يا رب العالمين ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا زما دي قران شات زما دي قوم قران شات ارتول د الله رسول به د قیامت ورځ د الله مخې ته دا شکایت کوي دا کته منی او کني واقعا زموږ معاملې د قران سره تلاشه د سکول په لایبرری کې ماته زوړ کتاب وخایا یو تصویر ماته خیر د یو سکول راوړی د یو کالج او د یونیورسيټي تصویر راوړی چې زوړ قران زوړ کتاب پکې پروت دی عام کتاب د انګلیش کتاب دی عام دنیوي عصري علوم د حساب کتاب دی شته پکې د قران راواخلې دلته د تخچو تخپل لاړ شي د قران سره من کوم حشر کړی دی زما محترم ته خو الله د دې لپاره نور لګی چې موږ په فوټبال وي ته خو الله د دې لپاره نور لګی چې د په تخچو کې زوړ شي د دې د قدر په اړه کې موږ ته الله ویلي د دې نه د خونه خستو په اړه کې موږ ته الله ویلي د دې د وجه نه قران به د قیامت په ورځ زمونږ استاد خلاف شکایت کوي د الله رسول به هم کوي چې الله کوم کتاب تا مال را کړو هغه د کوم کتاب په نزول کې چې 3 کال لګیدلی الله هغه کوم کتاب چې تا ما تر لګل او ما د خلکو ته بیان کړی دی ډیر خواري می کړی دا هر چاته مې رسولې دي ګډ ته مې رسولې دي الله هغه کتاب زما د امت شاته ورکولې وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران محجورا شاته ارتولې د محجوره مختلفه معنی علما کوي علامه ابن قیم رحمه الله یو څو معنی کړی دي یو معنی د محجوره دا کړی ده چې تلاوت به نه کوي بل معنی د محجوره دا چې په دې عمل نه کوي تلاوت به نه کوي عمل به نه کوي د قران درسونو ته به نه کېناست دا ټول مونږ کو نه تلاوت کو نه درسونو ته کینو او نه په عمل کو نسیدا کنه دا خبره خو بزبل چاته نه کوم ځان ته کوم ان شاء الله نسیدا کنه